ولسمشر غني د امنیتي ځواکونو جنازه کې څه وویل او څه یې وکړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن سهار ولسمشر غني په هلمند کې د ملي ځواکونو شهید شوو منصوبینو او پیلوټانو په جنازه کې ګډون وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غني بیا په خپلو خبرو کې وویل د شهید وینه پاکه د افغانستان د ویاړ او د ټول ملت د سرلوړۍ وینه ده. جمهور رئیس وویل په هلمند کې زرګونه خلک بې ځایه شول. که د دوی شهادت او په ټول هېواد کې د دوی اتلولي نه وای نو میلیونونه خلک به بې ځایه شوي وای. غني وویل د دوی ماموریت دا و چې د ملي اردو شهیدانو او ټپیانو ته رسیدګي وکړي او دا د دوی د ژمنتیا لوړو اخلاقو او عزت نښه ده چې زموږ سرتیرو تل ښودلې. جمهور رئیس غني د هلمند د وروستیو شهیدانو کورنیو ته په خطاب کې وویل زه ستاسو د هر یوه درد احساسوم. ټول ولس او د حکومت رهبري په دغه لوی غم او درد کې له تاسو سره شریک دي او په ټوله معنا یې درک کوو. جمهور رئیس د هلمند وروستیو شهیدانو ته په اشارې وویل دوی د هېواد د ولس ساتونکي وو او ټول ولس ورباندې ویاړي. د دوی پر شهادت ټول ولس د همدلۍ همبستګۍ او غم شریکۍ احساسات څرګند کړل. هغه زیاته کړه موږ ټول تلونکي یو مګر دغه زموږ د شهیدانو لاره ویاړلې لاره ده. ورپسې د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح وویل دا سپېڅلي شهیدان هم دنیوي او هم اخروي رتبې لري. امرالله صالح څرګنده کړه موږ په ډېرو بدو لحظو کې قرار لرو خو همدا شیبې زموږ راتلونکی او د یو ملت جغرافي او دولت په توګه زموږ برخلیک ټاکي او ستاسو دغه اتلو اولادونو نن په خپلو وینو ولیکل چې دا برخلیک د یوې ظالمې او هغې ډلې چې د نورو په نیابت دلته جګړه کوي تر پښو نه لاندې کیږي. په هر ټولنیزو رسنیو کې بیا په حکومت سختې نیوکې روانې دي. دوی وایي چې حکومت یوازې غم شریکي زده ده اما سرتیرو ته نه امکانات برابروي نه په وخت مرسته او اکمالات ورته رسوي او هم په رهبرۍ کې غیر مسلکي کسان ګمارلي چې د دغه کسانو بې پروایي او نه مسلکي توب د ډېرو افغان سرتیرو د شهادت سبب ګرځي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني او امرالله صالح د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مې په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.